بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ناصر المظلومين ومنجي المستضعفين وقاسم جبابرة والمتكبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وعد عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فقال سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله إمام المجاهدين وقاهر الكفرة والمشركين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. محترم وروڼو، نن به ان شاء الله العزیز د اشغال څخه د افغانستان ازادي چې د وینو په بیه اخیستل سوې ده او ساتنه زموږ د ټولو شرعي او ملي وجیبه ده، دا بیان وکړو. د افغانستان فتمن ولسه، افغانستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ولس د خپل دین، خپلواکي، عزت او خپل هیواد د ساتنې دپاره سترې قربانۍ ورکړي دي، او زموږ د پلرونو نیکهګانو او د دې خاورې د ډیرو خلکو وینې د دې خاورې په غرونو، درو، دښتو کې توی سوي دي. مجاهد ولسه، هغه ازادي چې د وینو په بیه اخیستل سوې ده، د حق د لارې مجاهدینو خپل وینې د افغانستان د ازادۍ په لار کې نظرانه کړلې. څوک شهیدان سوله، څوک زخمیان سوله، څوک په بندیخانو کې د تورو تنبو شاته شهیدان سوله، څوک په سپو وداړل سوله، څوک په ډول ډول شکنجو باندې شکنجه سوله، پر بې دفاع خلکو باندې شپنۍ چاپې واچول سولې، د پتمونو او غیرتي افغانانو کورونه په ډېرې بې شرمۍ سره تلاشي سولې. دا هر څه مجاهد ولس د دې دپاره دا قرباني ورکړله چې خپل ګران ټاټوبی افغانستان د کفارو د نافاقو قدمونو څخه وژغوري او د کفر پر ځای باندې د الله رب العالمین جل جلاله وحدانیت قایم کړي، د کفري قانون پر ځای باندې اسلامي او شرعي قانون نافذ کړي، د کفري عاداتو او تقالیدو پر ځای باندې اصل اسلامي او افغاني فرهنګ رایج کړي. بې شمېره مجاهدینو د دې مقصد دپاره خپل ځانون نظرانه کړله، شهیدان سوله، لکه څنګه چې الله رب العالمین جل جلاله قرآن کریم کې وایي: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ځینې کسان د مؤمنانو څخه داسې سړي دي چې رښتیا یې کړله هغه خبره چې دوی عهد کړی و د الله رب العالمین سره پر هغه باندې چې دوی به ثبات استقامت په قتال کې کوي. پس ځینې د دوی څخه هغه دي چې تر سره یې کوي خپل نظر یې پوره کوي، یعنی شهیدان سوله، او ځینې دوی څخه چې انتظار کوي د مرګ یا شهادت لپاره. دا مجاهدینو، دا مسلمانانو بدل نه کړل هغه خپل عهد چې دوی د الله رب العالمین جل جلاله سره کړی و، پر دې خپل عهد و وعدې باندې ودرېدل. یقینا هم داسې سوله کم مسلمانان، کم افغانان، مجاهدین، سرښندونکي، سرسپارونکي کسان چې د رب العالمین جل جلاله سره وعده کړې وه چې دا مبارکه پاکه خاوره به د کفارو د قدمو څخه ساتي او پر دې باندې به خپل سر نظرانه کوي. بعضې کسان دغسې سوله چې شهیدان سوله، خپل سرونه یې نظرانه کړله، پر دې مبارک دین باندې خپل وینه توی کړله، د دې مبارکې خاورې د ازادۍ دپاره خپل ځانونه قرباني کړله. بعضې کسان هغه دي چې اوس هم منتظر دي چې خدای نه کرده که باید داسې مشکل پېښ شي، دوی به ځانونه نظرانه کوي. بې شمېره مجاهدینو د خپل تن خواږه اندامونه د لاسه ورکړله چې بالاخره د 100 کلن اوږد دردمنې مبارزې د دې څخه وروسته حق برلاسي سو او باطل خوار او ذلیله سو. د 50 ملکونو کفار آخري امریکایي عسکر د محرم الحرام میاشتې پر 22 تاریخ په 1443 هجري قمري کې د ګران افغانستان څخه په ډېرې رسوایي، په سرټیټۍ او په شرمندګۍ باندې ووتل، او لله الحمد د سپېڅلو مجاهدینو د هڅو او هلو ځلو او قربانیو په نتیجه کې
نن په ټول افغانستان کې اسلامي نظام حاکم دی. د افغانستان په هر کونج کې افغانان په ډاډمن امنیت کې د عزت ژوند کوي. د الله رب العالمین هغه وعده رښتیا سوله چې زموږ سره قرآن کریم کې کړې وه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله رب العالمین چې کوم وعده د مؤمنانو مسلمانانو زموږ سره کړې وه، رب العالمین هغه وعده پر ځای کړله چې وعد الله الذين آمنوا، وعده کړې الله رب العالمین د مؤمنانو سره، د هغه مؤمنانو سره چې هغه عمل صالح هم کړی چې الله وعده ورسره کړی چې ليستخلفنكم في الارض، چې تاسو به د مځکې خلیفګان او امیران جوړوم کما استخلف الذين من قبلهم، لکه هغه کسان چې الله رب العالمین خلیفګان کړي و چې تر دې مخته وه. او الله رب العالمین د دې مؤمنانو سره دا وعده کړې وه وليمكنن لهم دینهم، چې الله رب العالمین به هغه دین چې الله رب العالمین د دې دپاره خوښ کړی دی هغه به د مځکې پر مخ باندې ثابتوي. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا، الله رب العالمین به تر هغه بیرې د کفارو څخه د دوی ته هغه مشکلات وروسته به الله دوی ته امان راولي. دا مؤمنان به یعبدونني لا یشرکون بي شیئا، چې تر دې وروسته به دا مؤمنان یو د الله عبادت کوي، الله ته به شریک نه وایي. الله رب العالمین دا وعده زموږ سره پر ځای کړل. افغانستان پر امر رسو، استقلال پیدا کیا، ازادي پیدا کړله، د هر چا حق خوندي سو، هغه شافی نسته، هغه مرګونه نسته، هغه سار په سپیکرانو کې د جنازې اعلانونه نسته. الله د اطمینان ژوند موږ په نصیب کړي، الله دې راته باقي کړي. حق ثابت سو، باطل زائل سو، لکه څنګه چې الله رب العالمین جل جلاله قرآن کریم کې وایي: كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله رب العالمین د حق او باطل هم داسې مثال بیانوي. فاما الزبد د باطل مثال لکه زګ د اوبو د مخ ده، فيذهب جفا، دا به ځي د اوبو د مخ څخه. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، هغه چې د مؤمنانو د انسانانو ګټه ده هغه به د مځکې پر مخ باندې ثابت پاتې شي. الله رب العالمین زموږ سره همداسې وکړل. هغه کفر چې زموږ دپاره ضرر و د دنیا او د آخرت، هغه ظالمان چې زموږ د دنیا او د آخرت د هغو د وجود سره زموږ ضرر و، الله هغه د مځکې د مخه ټول کړه د افغانستان څخه. موږ د الله جل جلاله په دې خبره باندې ایمان درلودی چې الله فرمایل: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ولو که هر څونه مشکل و، هر څونه بمباري وي، هر څونه سختي وي، هر څونه ظلمونه وه، خو زموږ د رب العالمین جل جلاله پر کوم وعده چې کړې و پر هغه مو ایمان و. الله د مؤمنانو سره هر وخت وعده کړې ده. ونريد الله موږ اراده لرو ان نمن چې موږ احسان وکړو علی الذین پر هغه کسانو استضعفوا چې هغه ضعیفه ګرځول شوي د مځکې پر مخ بلال. او الله دا وعده کړې ونجعلهم ائمه، دا کسان به موږ د مځکې پر مخ باندې بیا ائمه ګرځو، دا چې بندیان دي، دا چې په تکلیفو کې راګیر وه، الله دا وعده ورسره کړې چې د مځکې پر مخ بیا ائمه ګرځي. ونجعلهم الوارثین، او دا کسان به د مځکې وړونکي به دوی ګرځو، دوی به خلیفګان ګرځو. موږ د رب العالمین جل جلاله پر دې وعدې باندې کلکه عقیده درلودله چې الله رب العالمین قرآن کریم کې ویلي وه: عسى ربكم ان يهلك عدوكم، ژر دی چې رب العالمین به ستاسو دښمن هلاک او تباه کړي، ويستخلفكم، د دې پر عوض به تاسو د مځکې پر مخ خلاف راولي. فینظروا کیف تعملون، الله دا امتحان اخلي چې تاسو الله څنګه اطاعت کوئ کې عصیان کوئ. موږ په شل کلنه مبارزه کې د الله رب العالمین څخه فتح وغوښتله، او الله رب العالمین فتح په نصیب هم کړله، او دشمن مو رسوا او شرمنده سو، او موږ خپله فتحه کامیابي لمانځو، لکه څنګه چې الله رب العالمین فرمایلی دي: واستفتحوا وخاب كل جبار عنید. او دې فتحه نصرت غوښتیه انبیاو، کم کسان چې د الله طرف د نصرت ورسره وو هغه دغه شي فتح په نصیب سوله، مامون سوله، او نامراد او زیانکار او ناامید سوله هغه څوک چې هغه متکبرینو سرکشه و، د اسلام سره ضد درلودی، اسلامي قانون د الله پر مځکه باندې نه غوښتیه. د شهیدانو، زخمیانو، معیوبینو او د افغان ولس د قربانیو قدر باید وشي. د شهیدانو، د زخمیانو، د معیوبینو او د افغان ولس د قربانیو قدر باید وشي، دا باید هیر نه کړی شي.
هغه خلکو چې د خپل هیواد د ازادۍ دپاره قرباني ورکړې ده د هغه قرباني باید هېره نه سي. موږ باید پرېنږدو چې د هغو ارمانونه ضایع سي او موږ باید د هغو د ارمانو د تحقق دپاره شپه ورځ کوښښ وکړو چې هغه په آزاد خپلواک او بېطرف افغانستان کې د الهي قانون نافذول دي. د ټولو شهیدانو و زخمیانو مجاهدینو ارمان هم دا و چې د الله پر مځکه باندې د الله قانون نافذ سي. دا دوی ارمانو پر دې باندې ځانونه زرانه کړله، پر دې شهیدان سوله، پر دې د بدن غړي ورکړله. د دې د ارمانونو باید پرېنږدو د الله پر مځکه باندې د الله د قانون د نافذوالي لپاره خواري وباسو. که چیرې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام قایم او دایم ساتلی وي نو په حقیقت کې د شهیدانو ارمانونو موږ ژوندي ساتلی وي. که موږ د افغانستان پر مځکه باندې اسلامي نظام قایم او دایم وساتو دا په حقیقت کې د شهیدانو ارمانونه موږ ژوندي ساتلی وي. د الله په لار کې د شهیدانو د تلفات یاد پاړه. الله رب العالمین فرمایلی دي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. تاسو ګمان مه کوئ پر هغه کسانو چې د الله په لار کې سرونه ورکړي چې دا مړي دي. بل احیاء عند ربهم يرزقون. دا کسان ژوندي دي د الله په نیز باندې خوراک دي ورکول کیږي. دا شهیدان فرحین بما آتاهم الله من فضله. دی خوشحالي کوي، خوشاله دي په هغه څه چې الله دې ته ورکړي د خپل فضل سره. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نو کومه د افغانستان پر دې پاکه پر دې مبارکه خاور باندې د الله قانون د نافذوالي لپاره خواري وکاږو، خپل کوشش وکړو. دا مو د هغه شهیدانو ارمانونه پوره کړله. موږ د نن ورځې موټر ماڼۍ مرفه ژوند دا باید غنیمت ونه ګڼو، بلکې د شهیدانو د وینو د ساتلو دپاره فرصت باید وګڼو. موږ او تاسې باید د افغانستان ازادي د شهیدانو زخمیانو معیوبینو د قربانیو دا نتیجه وګڼو او د نن ورځې عزت د شهیدانو زخمیانو معیوبینو دا موږ د هغو ځان ګره وبولو چې د هغو پر موږ پور باندې دی. دا دوی قرباني وه چې موږ نن په امنیت کې ګزاره کوو. دا دوی قرباني وه چې موږ ته الله رب العالمین دا شرفا ژوند راکړي. دا باید هېر نه کړو چې د نن ورځې د ازادۍ نعمت د شهیدانو د وینو په بیه اخیستل سوی دی. نن باید موږ هغه استشهادیان چې د هغه استشهادیان هغه مجاهدین هغه فدایان په یاد ولرو چې په خپلو ځانو پورې باروت وتړل او خپل وجودونه یې زموږ او ستاسې د خوشحالۍ او سوکالۍ او بقا او ازادۍ دپاره ټوټه ټوټه کړل. دا باید هېر نه کړو چې هغه خپل وجود خپل ځان پسې باروت وتړل. زما او ستا د سوکالۍ او خوشحالۍ او د ازادۍ او استقلال دپاره خپل بدن ټوټه ټوټه کړي. د ازادۍ او خپلواکۍ ارزښت الله جل جلاله انسانانو ته ډول ډول نعمتونه ورکړي دي چې دغه نعمتو د جملې څخه ازادي او خپلواکي هم ده. د دې نعمت په ارزښت هغه خلک او هغه قومونه پوهیږي چې ازادي او خپلواکي نه لري. هغه د دې په ارزښت باندې پوهیږي او د کفري زبرځواکو په غلامۍ کې ژوند کوي چې د هغو څه پوښتنه وکړي. یقین درته وایم یوه ورځ په حرم کې را روان یو شمېری مې مخ ته راته ودرېدی، روغبړ یې راسره وکړه. بیا راته ویله ولموږ خو داسې په تکلیف یو، داسې د کفارو څه په تکلیف یو، په دونه ظلمو کې یو، داسې مظلوم یو چې د خپل هیڅ اختیار نه لرو. الحمدلله په 24 ساعته کې هر وخت چې ته راوځې دا خوف او خشیت چې په زړه کې نه چې کوم مشکل به ماته پېښ شي. د دغه نعمت خوند هغه چا ته ورمعلومېږي چې هغه په تکالیف کې راګیر دي، هغه د کفارو تر ظلم لاندې دي، هغو ته یې درک ورمعلومېږي. د دې ازادۍ په ارزښت باندې هغه خلک او قومونه پوهېږي چې ازادي او خپلواکي نه لري. الله جل جلاله د ازادۍ او خپلواکي او فتح څخه په قرآن کریم کې ځای پر ځای د ستر نعمت په لفظ تعبیر کړی دی. الله رب العالمین وایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دي د الله رب العالمین د عظیم نعمت در یاد کړئ. هغه نعمت د الله څه دی؟ اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. کله چې مشرکین او کفارو دا اراده وکړه چې لاس وغځوي چې ذلیل کړي تر تسلط لاندې راولي فکف ایدیهم عنکم، الله د دې لاسونه څخه بند کړل. دا الله رب العالمین پر طریقه د نعمت او احسان را یادوي. الله رب العالمین په قرآن کریم کې د الله د دشمن په مقابل کې د مسلمانانو سره د نصرت او په دشمن د غلبې یادونه کړې ده. ویومئذ یفرح المؤمن بنصر الله. په دې ورځ چې کله مشرکین مغلوب شي، اهل کتاب غالب شي، مؤمنان په فرح او خوشحالي کې د الله په نصرت
ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. الله رب العالمین دغه چا نصرت کی چې د الله اراده وي. الله پر هر څه غالب دی او ډیر مهربان ذات. پروردگار عالم جل جلاله قریش ته فرمایلی دي چې دغه الله عبادت وکي چې تاسو ته د دشمن د ویر څخه امان درکړی دی. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم وامنهم من جوع. تاسو عبادت د رب د دې بیت الله وکي الذي هغه الله اطعمهم شتنه په قدر کړی ده د لوړي څخه وامنهم من خوف او دا قریش ته امان د خوف بیري سور کړی دي. دا د بیري څخه خلاصون دا د الله یو عظیم نعمت دی. دا شکر غواړي. الله رب العالمین اسرائیل ته فرمایي چې هغه وخت رايات چې دشمن ته سلطه لانی مجون کوي او قسمه قسم عذابونه غودر کول او بیا مشتاشد دشمن څخه نجات درکیا. الله رب العالمین وی اذ انجیناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب. دریات کې هغه وخت الله وی چې ما تاسو نجات درکې د آل فرعون څخه چې دی آل فرعون په تاسو کې قسمه قسم عذابونه. یقتلون ابناءکم سزامون وجل ويستحيون نساءكم شجد من جان د پاره ژوندۍ پرېښولې. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. دا د الله رب العالمین عظیم امتحان. هر کله چې الله رب العالمین مشته د ضرب ځواکو په مقابل کې فتح را کړل او آزادي او خپلواکي مو ترلاسه کړل نو باید په دې ستر نعمت مشته شکر د الله وباسو. د الله رب العالمین عبادت وکړو او داغه د قانون او دستور مطابق عمل وکړو. الله جل جلاله علیه السلام ته فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح. سوخت د الله نصرت او فتح رااله ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا او تعالی دل خلق چې ډل راتل په اسلام کې داخلي دل. فسبح بحمد ربك واستغفره. چې کله فتح در نصیب سواله کامیابی در نصیب سواله خلق اسلام ته شوق زیات سو د اسلام علوه ولیدله د اسلام عالي مقام ولیدیا د هر چا په ځل کې دا چې په اسلام کې داخلي سي ډل راتل په اسلام کې داخلي دل ودا وخت بیا تسوکه فسبح بحمد ربك واستغفره. بیا الله تعالی تسبیح وایا د الله حمد وایا د الله سم عفو غواړه انه كان توابا. حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وای کله چې دا سورت نازل سو نبی کریم علیه السلام مبارک په کله المنس کوي په هر رکوع سجده کې بیول دغه آیات کریمات څخه بیا اخذ کوي سبحانك اللهم وبحمدك واستغفره. دا کلمات په سجده او په رکوع کې ویل سبحانك اللهم وبحمدك واستغفره. ولرب العالمین وای چې کله زتا ته نعمت درکم د فتح نعمت د نصرت نعمت د وطن ازادي استقلال د کفارت سلطه څخه خلاصون نو ته د الله تسبیح وای الله ترجو وک الله مې روا بیا کبر مکوا غرور مکوا لوی مکوا دا د ځان کار مبوله دا د الله احسان بوله. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. د افغانستان د ازادي ساتنه زموږ د ټولو شرعي او ملي واجبات ده. دا د وی انسان کار نه دی دا د لسو کار نه دی دا د ملا او طالب او د حافظ او د قاری کار نه دی دا د هر افغان کار دی چې دا ازادي د استقلال دا وسات. الحمدلله دا 15 کال کې چې مرتشي مرګونه نه وینو د جنازو اعلانونه نه اورو په اطمینان ژوند کوو که څوک تجارت کوي په اطمینان کوي که څوک سیاحت ته په اطمینان باندې ځي که د چا زوی د کور وځي فکر نه پسې وران. دا د الله عظیم نعمت دی. د دې نعمت ساتل دا د خاصو کسانو کار نه دی دا د هر مسلمان که په هر ژبه وي په هر رنګ وي د هر وطن وي دغه د ذمہواری ده چې باید د دې ساتنه وکړي. موږ د افغانستان ازادي په تحفه کې نه درکل شوی بلکې د افغانستان ازادي په ډیر لوړ قیمت موږ ته تمام شوی ده. پر دې باندې ډیر شدي کونډیانې شوي دي پر دې باندې ډیر ماشومان نازولي یتیمان شوي دي پر دې باندې ډیر نازولي کورونه خوار شوي دي پر دې باندې ډیر نازولي ځوانان زورل شوي دي پر دې باندې ډیر شایسته ځوانان قرباني شوي دي. دا موږ ته موت نه دراغلي باید موږ ټول په شریکه د دې قیمتي او ارزناک نعمت ساتنه وکړو. دا ساتنه په سره کم باید وکړو. اول اسلام په ټوله معنا پر ځانو عملي چې الله راضي کو چې کله الله راضي شي بیا به د الله د نعمت نورم ډیری د الله رضا په دې کې چې د الله قانون پر ځا باندې په پر معنا باندې عملي. د افغانستان د ازادي د ساتنې تقاضا ده چې موږ په فردي او ټولنیز ژوند کې اسلام پر ځانو په ټوله معنا باندې عملي کړو. لکه الله رب العالمین فرمایلی دي یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ایا کسانو چې ایمان راوړی دي تاسو په اسلام کې یو مخ داخل شئ یعنی په ټول اسلام کې داخل شئ. ستا د بدن هر عضو د اسلام تابع کړه ستا د فامیل هر عضو د اسلام تابع کړه ستا د کلی هر عضو د اسلام تابع کړه او د اسلام ټول احکام ومنه.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان تاسي اتباع د قدمو د شیطان مکوي انه لكم عدو مبين دا شیطان سي زبار دشمن ښکارا دشمن دی. دوهم د دغه ازادي د دې استقلال د دې اسلامي قانون د ساتلو د پاره خپل امیر او الامر اطاعت د هغه د نافرمانی څخه ځان ساتل دي. باید د خپل امراو اطاعت د خپل امراو اطاعت وکړو. ثاني ترمذی کې حدیث راځي حضرت ابو بکر مبارک امناستی یو عالم دی دوه کسان ناشتي امیر تقریر کوي دا یو فقط دا خبره وکړه دا زموږ امیر څنګه کالیا اوس دا خو د پصاب کالی ابل ټول چپ ما د ابو بکر څخه واوریدله چې هغه د نبی کریم علیه السلام څخه نقل کوي ول دا الله رسول ویل که چا د خپل امیر اهانت وکړي الله رب العالمین هغه سړی هلاک کوي هغه به الله بربادي تباہي کوي. کله چې عیب ولري دعا ورته وکړي چې الله اصلاح وکړي عیب یې مه وایي. ګوري بل خبره یا ساتي ذویل خویسره دا د خوارجو اصل او مبدا و دا چې الله تباہ کړي الله برباد کړي حتی دا چې د الله رسول ول د دې د نس سبب د کسان پیدا کیږي که زه په هغه وخت ژوندې وم د شي بیا وجنم لکه عادیانو سمودیان دې زول خو سره څه وکړل د الله د رسول پر مقابل باندې تر راوخصل یا د اسلام پر مقابل تر راوخصل یا نه دراخسته جنگ اعلان کی یعنی دی اعلان کړي فقط د خلی خبرې وکړلې نبی کریم علیه السلام ته د الله رسول عدل نه دی کړی نبی کریم علیه السلام تقسم کوي د عدل نه وکي د الله رسول ورته ویل ول هلاک دي تعالی چې زه عدل ونکم الله زدم ذکر پر مخامین بلل يمتم امین نه بوله فقط دا خبره وکړه د امیر پر مقابل باندې خلاف خبره وکړه ټول نسل الله تبا کړي ټول نسل الله د الله رسول ویل ته دې په نسل کې بده شي کسان راځي که زه ژوندې هم د شي بیا وجنم لکه عادیانو سموجا په دې خالی خبره باندې نه تور راخسته و نه تو فکر راخسته و نه زر راخسته و نه د جنگ اعلان کړیو خالد امیر په خلاف خبره وکړه دا چې مرتش په مجلس کې ناشتیو د خپل عمراو غیبت کو دا مرتش د ذوالخیسره په ډاله کې راځو الله دې مو وساتي فزان خبر نه یو زما او ستا اولادونه به الله تبا کوي زما او ستا کورنۍ به الله تبا کوي الله دې مو وساتي مون متوجه نه یو بل بحث منست بیا د عمراو غیبت بل خبره منست کچیر ستا په زړه کې دا وچ پد کې دا عیب دی راولار صاحب د ستا زکه دوه رکعات المنځ وک الله تعالی سپورت کوي الله دا عیب ور اصلاح کم یو چې د افغانستان کم سړی چې هغه مسلمان وي غیرت ولري خپل ناموس خو به دی هغه په افغانستان کې بیا جنگ غواړي دا به څوک وي دا به مسلمان وي دا خو مسلمان صفات سړی نشي کېدلی بیا دا څوک غواړي چې بیا به زموږ په وطن کې د هر سار د جنازو اعلانونه وي دا څوک غواړي چې بیا زموږ جنازولي زنانې بې عفت او بې عزت شي دا څوک غواړي چې زموږ جنازولي ماشومان بیا یتیمان شي د دغه دین ساتل د دې ازادۍ ساتل د دې قانون ساتل د دې امنیت ساتل دا په اطاعت کې د خپل عمراو دي عمرا دا نه منه چې یوازې امیر المؤمنین حفظه الله چې ستا پر سر باندې امیر باید دغه په حق کې تبادونه وایي بعد دعا د اصلاح ورته وکړي کچیر ستا په نظر کې پد کې عیب دا زموږ ست شرعي ملي قرآني وجبه ده چې د هر هغه چا سره مقابله وکړو چې د افغانستان مشروع نظام او شرعي ولی الامر په مخالفت کې راوځي که هر څوک وي کمی ورور وي کمی پلار وي کمی زوی وي چې هغه د شرعي نظام پر مقابل دا پورته کیږي د دې خلاف کار کوي دا زما او ستا قرآني شرعي او انساني وجبه ده ملي وجبه ده چې دا پر مقابل ماشته شوی ودرېږي شریعت مستعمر کوي چې دا خلکو سرونه پرې کوي سره دا الله د رسول حدیث دی حضرت عرفه رضی الله مبارک روایت کوي وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سوارد ګوري د حدیث واوري حضرت عرفه رضی الله عنه وای ما د نبی کریم علیه السلام سوارد یقول من اتاکم کسوک تاشترالی وامركم جميعا متفق واست امن و امنیتو قراری و اریو په خپل کارو کسب اختاو و امركم جميعا على رجل واحد په یو سړي سره اتفاق راغلی یرید دغه سړی چرانی د اراده انداوه یشق جماعت کی عصا د اساس اتفاق خراب کی او يفرق یا جلا کی جماعت استاسی فقتلوه اذا سړی مړ کی دمه پرېږدي د الله رسول وای کته چې پر یو امیر باندې سره ټول سی واس نظام برابر وو مشکلات حل و امنیت راغلی و کار سم و ټول مسلمانانو پر یو امیر متفق سی و که یو سړی رالی دا څه اتفاق قدر خراب وي دا مړ کی دا الله رسول ای فقتلوه دا مړ کی دا م پرېږدي دا حدیث مسلم شریف نقل کړی دی دریم جلد 1490 صفحه همداسې د مسلم شریف یو بل حدیث دی هغه حدیث جمله ده دا الله رسول صلی الله علیه وسلم بارک پي فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه هر چا که اراده وکړه
چې دغه امت د اتفاق ور خراب کی وهي دا امت جميع متفق وي سره نظام برابر وي فضربوه بالسيف وای دا سړی په تور باندې وي کائنا من کان وای چې هر څوک وي کائنا من کان هر څوک چې وي کې د مسلمانانو نظام الخراب وي مسلمانان په شپن نظام برابر وو پر یو امیر متفق او اتحاد او اتفاق یو څوک راتی دا اتفاق او اتحاد خراب وي د الله رسول سوای فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه کچا دا اراده درلودل چې دغه امت دا اتفاق او خراب وهي جميع دا امت په ټول سره متفق و فضربوا بالسيف وای دا سړی په تور باندې وای کائنا من کان هر څوک شي وي کدی ورور وي کدی پلار وي کدی اکا وي کدی تربور وي هر څوک شي وي چې دا اسلامي نظام دا د مؤمنانو اتفاق دا اتحاد را خرابوي وای دا په تور باندې وای دا سر ور پرې کی دا حدیث دغه جمله مبسوطه نقل کړی ده امام سرخسی رحمه الله لیکلی دي وان كان مسلمون مجتمعين على واحد كمسلمانو اتفاق پر یو امیر باندې کړیو بیعت کړیو وكان امنين دي په اطمینان و والسبيل امنه لار پامان و فخرج عليه طائفه يودل راوتله من المسلمين يودل د مسلمانانو راوته پر مقابل دغه امیر باندې وحينئذ يجب على من يقوي على القتال واجب د هغه چا باندې چې قدرت پر قتال او پر جهاد لري اي يقاتل مع امام المسلمين الخارجين هغه باید خپل امام سره ودرېږي دا کسان چې پر مقابل د امام راپرسي دا ور سره مړ کی لقوله تعالی فإن بغت احداهم على الاخرى کيو ډله چې ځان ته مسلمانان وایي د مسلمان پر مقابل دا پورته سول فقاتلوا التي تبغى تش مړ کی هغه کسان چې د امام پر مقابل را پورته سوي ولا امر حقیقه للوجوب دلته امر راغلی دی دا واجب دی د هر مسلمان وظیفه ده لکه څنګه چې دا اوس ما او تا د کلمه زده لپاره انتظار دا زما او ستا فریضه ده پر ما او تا فرض دی د شاچ زموږ ته نظام را خراب تخریبوي زموږ ته امنیت را خرابوي زموږ ته اتفاق را خرابوي زموږ ته وطن را خرابوي په موږ ته بیا کونډیانو چې مان غواړي د دې مرګ پر موږ ته دا چې فرض لکه د ادم افشل من چې اوس موږ ته د جمیل من چې موږ ته وجن الخارجين قصدوا اذى المسلمين دا کسان چې راوځي قصد صدي چې مسلمانان زیر کی وإماتة الأعداء من أبواب الدين وخروج معصية ففي القيامة بقتالهم نهي عن المنكر دا دې پر مقابل جنگ کول دا د منکر معنا کول دي وهو فرض دا وی فرض مبسوط لیکلی ولانهم يهجون الفتنه دا غواړي چې بیا زموږ په افغانستان کې فتنه راپورته کی قال صلى الله عليه وصحبه وسلم الفتنه نائمه فتنه بداده دا الله رسول وايي فتنه بداده لعن الله من يقظها الله جل لعنتك پر هغه چې دا فتنه بیا راپورته کی دا د الله رسول وايي نو په وطن کې جنگ ختم شوی دی قتلونه ختم شوی دي کونډیان نور نه راځي اعتماد نور نه پیدا کیږي کورونه نه خرابېږي پر کورو بمبارونه نسته دا الله رسول وايي الفتنه نائمه فتنه بداده لعن الله على من ايقظها الله جل لعنت پر هغه شاو چې هغه دا فتنه بیا راپورته کی مرتشب امین وايي الله جل لعنت پر هغه شاو چې موږ ته دا وطن امنیت بیا را خرابوي بیا غواړي چې موږ کې جنګونه راولي الله دې تباہ او برباد کړي الله دې دا کسان خراب کړي دا مبسوط لیکلي دي شپږم جلد 113 صفحه کې مبسوط امام سرخسی رحم الله چې زموږ د مذهب ډېر عمده کتاب دی نو زما د اسلام به عزت وړونو وخت نا وخت دی دا د دې وطن د دې نظام د دې ملت د دې ساتنه د دې حفاظت د دې لپاره خدمت دا د یو کس کار نه دی دا د لس کار نه دی دا د افغانستان د هر فرد پر وظیفه ده دا صفر فرض ساتنه لکه دا د جمیل من چوس مرتشکو دا کتاب مبسوط شپږم جلد 113 صفحه دا چې فرض لکه دا د جمیل من چوس مرتشکو نو سړی چې فرض مزنه کې یا فاسق نه دی څوک چې دغه نظام دغه امنیت دغه امیر اطاعت نه کوي هم په فساق کې راځي دا الله رسول شرع ورته کړی لعن الله من ايقظا دا الله لعنت پر هغه چای چې بیا فتنه راوي شي نو چې په وطن کې فتنه ورکس ولا شي ختمي سوالې یو نظام سو یو امیر سو د یو امیر تر ساتره بیرغ لانی ټول ترتیبونه برابر دي ورځ په ورځ ترقی روانه ده اوس نه غواړي هغه کسان چې فتنهګر دي هغه مفسدين دي هغه شرار دي هغه د کفارو غلامان دي هغه نه غواړي چې دغه امنیت مشترک کې برقرار شي ایو باندې او بل باندې په قسم تبلیغات باندې ګوري عالم باید مجاهد باید په تورو توپک باندې ساتل وکړي عالم باید په خپل وعظ او نصيحت باندې دا کار وکړي ځوانان محصلین باید خپل کلمه کار واخلي کم کسان چې خبريالان دي هغه د دې د پښت تبلیغات باید وردا پکې د هر یو ذمہ او فریضه ده چې باید د دې لپاره خدمت وکړي د خپل لسون راول غړي دغه نظام د دې ملت
دغه اسلامي امت د ګران افغانستان د خاورې حفاظت وکړي چې بیا په دې کې وینه توی نشي. الله دې موږ ته ټول توفیق راکړي. الله دې هغه کسان چې زموږ د وطن خرابي غواړي چې هغه د هر ځای وي په هر قومي هر څوک چې وي الله دې تباه او برباد او خراب کړي. الله دې په خپل قهر باندې مقهور کړي. الله دې په خپل لعنت باندې ملعون کړي. الله دې تباه او برباد کړي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أولادا إلا أصلحتهم وهديتهم وغفرتهم وأيدتهم ونصرتهم ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا عنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا وبأهلنا وأولادنا ونظامنا ومرائنا شرا وكفرا فاشغلهم بأنفسهم واجعل تدبيرهم تدميرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين.